السلام علیکم ورحمت الله. مدارس پر موږ او تاسو ټول باندې حق لري. دلته د الله کلام لوستل کیږي او دغه څه چې راوړي دغه طلباو لپاره د حسن اسمانا خیستنا دی راوری د حسن اسمانا خیستنا دی راوری جمال نوری راوری رحمتنا دی راوری زمونږ یو ورور د ناروې هیواد نه چې د مدارسو سره کومک کوي نو دته د الله اجر عظیم ورکړي او همچنان محمد حفیظ ته هغه دنیا دې ورته الله ښایسته کړي. غړي دي او انشاءالله په دې کې اکثره یتیمان دي د وړې دورې غټې دورې او همچنان الله کلام لوستل کېږي او د الله کلام ټولو مسلمانانو باندې حق لري. بالخصوص روژه را روانه ده او دغسې طلباو سره په روژه کې کومک د دې اجر به انشاءالله څو چنده وي. نو دې کې اکثره ماشومان چې دي یتیمان دي د حسن اسمانا خیستنا دی راوری د حسن اسمانا خیستنا دی راوری جمال انت مدرسه وې تا ته به زه پیسې درکړم ځان ته به دوام ولي صحیح دی. ته هم یتیم بچیه څومره سپاره کې سپاره کې ها قاعده سپاره کې موږ نه نومونه مې یادوي ها ته څومره سپاره کې دغه هر یو ماشوم ته چې ګوري د دې وطن آینده ورسره نغښتې ده. د سپین جبین عرش چې ملغلري راوریږي د سپین جبین عرش چې ملغلري راوریږي د سپین جبین عرش چې ملغلري راوریږي. بیا هم په آخر کې راځي دغه مدارس چې په هر ځای کې موقعیت لري او طلبا پکې اوسېږي نو دو په دې کورو باندې ګرځي. اکثره کورنۍ څه ورکوي څه نه ولې دو د الله کلام ته ناست دي او غیرت کوي. د سپین جبین عرش چې ملغلري راوریږي